د الفتح قلی اردو مسؤلین بلخ کې زرګونه نظامی وسایط او وسلې ترمیم او فعال شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. مزاري شریف د بلخ مسؤلین وایي دغه ولایت 209 الفتح قلی اردو انجنیرانو 2432 بېلابېل نظامي وسایط او 415 بېلابېلې تخریب شوي وسلې ترمیم او فعال کړي دي. یاد مطلب د بلخ ولایت مقام د رسنیو او معلوماتو مرکز په خپره شوې خبرپاڼه کې بیان شوی دی. سرچینه د الفتح قلی اردو د قومندان نقیب الله عزیزي له قوله لیکي دغه نظامي تجهیزات د یاد قلی اردو د مسلکي انجنیرانو پر مټ او هڅو په اساسي توګه ترمیم شوي دي او د استفادې وړ دي. نوموړي د دغه وسایطو ساتنه دیني او وجداني مسؤلیت ګڼلی دی. په خبرپاڼه کې د 209 قلی اردو د وسلو او تخنیکي چارو مسؤلین مولوي عبدالعزیز کلیم الله له قوله راغلي چې د دوی تخنیکي پرسونل له تیرو څه کم 2 کلونو په موده کې 1919 ارادې رینجرې 104 اتیا هموي ټانګونه 1 انټرنیشنل موټرې 8 ضربتي ټانګونه 12 ټیلر موټرونه 19 بېلابېل ډوله ټانکرونه 19 فورکلیفټ 202 بېلابېل ډوله نظامي وسایط او 415 بېلابېل ډوله وسلې ترمیم او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. تر دې وړاندې هم کابل او څو نورو ولایتونو کې زرګونه تخریب شوي نظامي وسایط او وسلې ترمیم او بیا کارېدلو ته چمتو شوي دي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه.